دا په ننګرهار کې د پچیرګام ولسوالۍ اړوند د پاسبر د ذکورو ښوونځی دی چې زده کوونکي په کرایه کور کې د ونو لاندې زده کړې کوي. انسانان څاروي مرغان او نباتات لري. د یاد ښوونځي زده کوونکي وایي د سرپناه لپاره ودانۍ د څښلو لپاره پاکې اوبه او نور درسي اړینو موادو ته لاسرسی نه لري چې دې چارې په درسي بهیر بد اغېز کړی دی. موږ ته باید چې تباشیر، تختې، دارایګانې او کتابچې، قلمونه، بکسې، کوټې او تعمیرونه او دا نور ځای راته ټول جوړ کړي. تعمیر نه لرو، مکتب تعمیر ځای لرو خو تعمیر نه لرو. کله چې باران شي موږ کوټو کې نشو کېناستی، بند کړي نو ګرمي هم ده او موږ غواړو چې حکومت نه دا تمه لرو چې موږ دا تعمیر جوړ کړي. ستونزه لرو چې موږ مکتب نشته دی، باید موږ مکتب څه شته خو چې موږ ته باید جوړ شي او څه نه لرو څه راته باید جوړ شي. د پچیرګام ولسوالۍ اړوند د پاسبر د ذکورو د ښوونځي امیر عبیدالله وایي د پاسبر د ذکورو ښوونځی شاوخوا 950 زده کوونکي لري چې په کرایه کور کې خپلې زده کړې کوي. د نوموړي د معلوماتو له مخې د ښوونځي لپاره یې ځمکه ځانګړې کړې خو د جوړولو ژمنه په خپل حال ده. کوم ځای کې اوس تاسې ګورئ دغه د ولس د خوا نه موږ ته کرایه نیول شوی دی، د ولس د خوا نه، او حال دا چې موږ خپل ځای لرو، موږ ته د ولس د خوا نه وجر په ځای وقف شوی دی. موږ څو وارې مراجعه کړې ده مربوطه ارګانو ته چې موږ ته سرپناه غږ وکړي، څښاک د اوبو غږ وکړي، احاطه وکړي، خو چا لا مثبت جواب نه دی راکړی. د پاسبر ښوونځي د ستونزو په اړه مې د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری وپوښته. نوموړی وایي په روان کال کې په پلان کې شته چې په ډیرو ولسوالیو کې د ولسي تړون د ملي پروګرام د اړوند د اقرا برنامې له لارې ښوونځیو ته د سرپناه ودانۍ جوړیږي. هغه ښوونځي چې تعمیر نه لري، څاه نه لري او د څښاک اوبه نه لري، نور ملحقات نه لري، موږ د دوی لیسټونه ټول سروې شوي دي او په نوبت سره په ځینو ولسوالیو کې عملاً کار شروع دی او ځینو کې ورو ورو شروع کېږي. په چیرګام ولسوالۍ کې لا تر اوسه د کلو پراختیا ریاست د خوا عملي کار نه دی پیل شوی، ولې په هغې ولسوالۍ کې هم ښوونځي په دې لیست کې شامل دي او ښوونځي به رغول کېږي. باید یاده شي چې نه یوازې په پچیرګام ولسوالیو کې د ښوونځیو د سرپناه ستونزه ده بلکې د دې ولایت په ډیرو نورو ولسوالیو کې لا هم ښوونځي سرپناه نه لري چې زده کوونکي د شنه اسمان لاندې خپلې زده کړې ترسره کوي.